اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت 15مه برخه. په تیره برخه کې موږ دا بیان کوی چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم همسایګان ډیر بد چلن او بد گزاره به د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره کول. یو په هغو کې عقبه ابن ابي معیط. دا عقبه ابن ابي معیط په خپل خباثت او په خپل شقاوت کې نور هم زیاتوب کوي. امام بخاری د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت کوي چې یوه ورځ رسول صلی الله علیه و وسلم د کعبې شریف سره لمونځ کوي. ابو جهل او د قریشو نور مشران هم هلته ناست ول او ورته ګوري زړونه یې د قهره څخه او د غضبه څخه رایشي. په دې وخت کې نور خلک راغلل او کعبې شریف ته نږدې یو اوښ حلاله کړ. نس یې ورڅیرې کړئ، کلمې او لړمون یې ځین راوایستی. قریش ورته ګوري او په خپل منځ کې سره وایي څوک دغه کلمې اخلي او د رسول صلی الله علیه و وسلم پر سر یې د ده د سجدې په وخت کې ورږدي. قریش خاندي او ملنډې وهي، غواړي چې یو څوک دغه ناوړه کار وکړي. خو عقبه ابن ابي معیط ملعون وویل دا کار زه کوم. قریش خاندي او عقبه ته وایي ونیسه، ولاړ سه. یو د یو طرف او بل د بله طرفه په دې کار امر ورته کوي. خو څو عقبه لعنت الله تعالی علیه ولاړ سو او هغه د اوښي د نس مردار شان یې ورسره واخیستل. کله چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم پر سجده سو، د هغه پر سر یې ورکښېښول. وینې، مردار غوړزګي دا ټول چټل شان د رسول صلی الله علیه و وسلم پر مبارک سر پراته دي او دی صلی الله علیه وسلم خپل رب ته سر پر سجده ایښی دی. عقبه ابن معیط ملعون بیرته د قریشو پر طرف را رهي سو او خاندي، شین شین د خندا کیږي. هغه نور قریش هم ورته ګوري او پر دغه خپل رذیل او خبیث عمل باندې خاندي. رسول صلی الله علیه وسلم خپل رب ته سر پر سجده ایښی دی او دغه چټل غوړ او مردار شان پر سر پراته دي. هلته قریش پر خاندي. هغه څوک چې د دې حدیث روایت کوي هغه وایي چې قریش دومره وخندل چې د ډیرې خندا څخه یو پر بل باندې بیځان سره تکیه کوي. د ډیرې خندا څخه ځانونه نسوی تکیه کولی او دغه خندا یې ټول د رسول صلی الله علیه و وسلم پر هغه حالت و او رسول صلی الله علیه وسلم بې حرکت خپل رب ته سر پر سجده ایښی دی او د سجدې څخه نه راپورته کیږي. څو د رسول صلی الله علیه و وسلم کوچنۍ لور حضرت فاطمه رضی الله عنها راغله او په ژړا ژړا یې دغه کلمې د رسول صلی الله علیه و وسلم د سره څخه ایسته کړي. تاسې فکر وکړئ دغه قسم معامله د مکې مکرمې د یو سردار صادق الامین سره کېدل، بې له دې څخه چې نبي یا پیغمبر یا رسول ورته ووایي. خو د قریشو ژوند او اخلاق د هغه چا سره چې خلک د یوه رب و عبادت ته رابولي او د بتانو د عبادت څخه یې خلاصوي، دغه اندازې ته بده ګزاره یې رسېدلې وه. کله چې رسول صلی الله علیه و وسلم د لمانځه څخه فارغه سو او د هغو مردارو کلمو وینې، خیرې او غړزګي پر پراته ول، نو یې دوی ته وکتل او اشاره یې ورته وکول او ورته ویې ویل اللهم علیک بقریش. 3 وارې دغه جمله تکرار کړل او بیا یې د دوی نومونه یادول. اللهم علیک بابي جهل، اللهم علیک بعتبة ابن ربیعه وشیبه ابن ربیعه والولید ابن عتبه وأمیة ابن خلف وعقبه ابن ابو معیط. د دغو ناستو خلکو نومونه یې یادول، یو یو یې په نامه سره یاد کړل. راوي د حدیث وایي ټول هغه کسان چې رسول صلی الله علیه و وسلم نومونه یاد کړل، په والله ټول مې د بدر په فضا کې مړه او مردار سوي ولیدل. ټول هغه کسان چې د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دغه بد عمل او ناوړه کار کړی و، ټول د بدر په ورځ مردار کړل سول او د دوی ناپاکه جسدونه په یو وچ څاه کې واچول سول. محترم اوریدونکو، تاسې ولیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم څه وخت اشاره وکړه او څه وخت بې قبوله سوه. پس له کلو ټول ووژل سول. په دې کې و ټولو مسلمانانو ته اشاره او لارښوونه ده. کله چې دعا کوئ او د رب جل جلاله څخه یو شی غواړئ، تلوار به نه کوئ. دعا مو قبلیږي مګر وخت یې په الله پورې تعلق لري. رسول صلی الله علیه و وسلم فرمایي
ولا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم تستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. رواه مسلم. دا حدیث ترجمه دا ده چې رسول صلی الله علیه و سلم فرمایي همیشه د بنده دعا قبلیږي تر څو چې په ګناه یا د صلې رحمي په پرې کولو یې دعا نه وي کړې او تر څو چې تلوار ونه کوي. یو چا پوښتنه وکوله چې یا رسول الله تلوار څنګه وي؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه داسې چې یو څوک وایي دعا مې وکړه خو قبوله نه سوه، دلته نو د دعا څخه لاس واخلي او دعا پرېږدي. قبلېدل داسې نه دي چې پس له یوې ورځې یا یوې میاشتې یا باید نن او سبا مې کار وسي. قبلېدل ښایي پس له کلو وسي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې په دغه حالت کې وسو. پس له کلو یې دغه دعا یا شرع قبوله سو. نو کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم دعا کلونه په بر کې نیسي نو د نورو خلکو په باره کې څه فکر کوئ؟ مقصد دا چې دعاوې کوئ هر څه چې د الله څخه غواړئ ویې غواړئ مګر تلوار مه کوئ. که چا تلوار کوئ دعا یې نه قبلیږي، ځکه د حدیث لفظ هم داسې دی یستجاب للعبد ما لم یستعجل، یعنې ستاسې څخه د هر یوه دعا قبلیږي تر څو چې تلوار ونه کړي. موږ مخکې د هغو ازارو بیان کوئ چې د مشرکانو د طرفه و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکول کېدل. اوس هغه بحث بیرته پسې پوره کوو. امیه ابن خلف چې دی هم د قریشو د رئیسانو څخه و، د رسول صلی الله علیه وسلم په غیاب کې چې به پر هغه صلی الله علیه وسلم هر بد ویل هغه خو یې ویل، خو کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم ولیدی په ښکاره سره به هم او بد او پوچ ورته ویل. د الله جل جلاله دغه قول چې په سورة همزه کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل لکل همزة لمزه، دغه د امیه ابن خلف په باره کې نازل شوی دی. ابن هشام رحمه الله فرمایي چې همزه هغه څوک دی چې په ښکاره سره یو چاته پوچ او فحش او بد وایي او په سترګو کږې وږې اشارې هم ورسره کوي، چشمکان وهي. او لمزه هغه چاته ویل کیږي چې د یو چا په غیاب کې یعنې د هغه تر شا پر هغه باندې عیبونه وایي او په خبرو یې ازاروي. نو دغه کسان لره دي که امیه ابن خلف دی او که بل څوک دی د ویل او د هلاک عذاب وي. مګر د امیه ابن خلف ورور ابی ابن خلف د کفارو د هغه جملې څخه و چې مسلمانانو سره ډیر زیات عداوت او دشمني درلودل. یوه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او یو زوړ پخوانی هډوکی یې په لاس کې و. داسې زوړ هډوکی و چې بالکل وروست او شړېدلی و. دغه هډوکی یې مات کړئ او په ورغوي کې یې سره وموښئ څو داسې سو لکه اوړه. بیا یې دغه اوړه د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک پر مخ ور وپاشل او رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل ته وایې چې الله موږ د دغو اوړو یا د دغو ایرو څخه بیا راژوندي کوي؟ څوک پس له مرګه موږ بیرته راژوندي کولی شي؟ پس له دغه څخه چې موږ دغسې ایرې سو لکه دغه هډوکي بیا راژوندي کېدلی سو؟ په دې باره کې د الله جل جلاله دا قول نازل شو. په سورة یاسین 88 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، یعنی موږ ته یې د وراسته شړېدلي هډوکي مثال راوړی او خپل پیدایش یې هېر کړی دی. دی وایي څوک به دغه هډوکي ژوندي کړي؟ حال دا دی چې دغه هډوکي وراسته او شړېدلي. په بل آیت کې الله پسې فرمایي قل یحییها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم. یا محمد صلی الله علیه وسلم دته ووایه چې بیا یې هغه قادر مطلق ذات را ژوندي کوي چې اول وار یې پیدا کړي او بېشکه دغه الله پر هر قسم پیدایش باندې ښه عالم دی، که نوی پیدا کول وي او که زاړه. سبحان الله، هغه ذات چې اول وار یې د هیڅ څخه پیدا کړي دویم وار هم بیا پر هغه باندې دا پیدا کېدل اسانه دي. دغه آیتونه د دې ابی ابن خلف کافر د دغه عمل په باره کې نازل شول. عقبه ابن ابي معيط چې دی هم د قریشو او مشرکانو د مشرانو څخه و، د دې دپاره چې د مسلمانانو او مشرکانو په مابینځ کې دغه دشمني
او د دشمنۍ څخه ډکه معامله او ګزاره لږ څه ارامه شي. یوه ورځ رسول صلی الله علیه و وسلم میلمه کوي. کله چې خواړه راوړل سول، رسول صلی الله علیه و وسلم د خوړو د خوړلو څخه انکار وکړ، ول ډوډۍ نه خورم. د کور خاوند عقبه ابن ابو معیط ورته وویل چې خواړه در واخه، خو رسول صلی الله علیه وسلم ویا نه خورم، تر هغو به ستا خواړه ونه خورم چې ته ونه وایه چې اشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله. عقبه چې هر څه کوشش وکړي چې رسول صلی الله علیه وسلم خواړه وخوري، مګر رسول صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ خوړلو دپاره دغه شرط کښېښوی. دا ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم امید و که عقبه دغه د شهادت کلمې مراعتا هم ووایي، په نتیجه کې به یې مسلمان سي. لکه حمزه رضی الله عنه چې ابو جهل ته وویل ته محمد ته ښکنځل کوې صلی الله علیه وسلم او زه د هغه پر دین یم. دا خبره د حمزه رضی الله عنه تر خولې بې ارادې راووتله، خو بیا د دغې خپلې خبرې په واسطه مسلمان سو. د حمزه رضی الله عنه د اسلام کیسه به وروسته په تفصیل سره درته بیان سي. اوس هم د رسول صلی الله علیه وسلم دا امید و چې که چیرې عقبه مراعتا د رسول صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ خوړلو دپاره د شهادت کلمې ووایي، خو ښایي اخر مسلمان سي. عقبه چې هر څه ځان یوې او بلې خواته کوي، رسول صلی الله علیه وسلم پر خپله خبره ټینګ و. عقبه فکر وکړي چې میلمه دی، دا امکان نه لري چې خواړه ونه خوري او ولاړ سي، او دا عیب دی. نو عقبه د عقیدې په سبب نه، بلکې په دې سبب چې رسول صلی الله علیه وسلم خواړه وخوري د شهادت کلمې وویلې، ول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. او رسول صلی الله علیه وسلم هم خواړه وخوړل. مګر وروسته بیا په قریشو کې دا خبر نشر شو چې عقبه ابن ابي معیط د شهادت کلمې وویل. قریش په دې خبره ډیر خواشیني او ناراضه سول، او هغه څوک چې ډیر زیات خواشینی سو او ډیر خفه سو هغه ابی ابن خلف و، ځکه ابی د دغه عقبه ډیر نږدې اشنای او مجلسي و. نو ابی و عقبه ته ورغلی او ورته ویې ویل زما مخ پر تا حرام دی، نه خبرې در سره کوم او نه دې اشنا یم، تر څو چې د محمد صلی الله علیه وسلم پر مخ ورتونه کې د هغه دپاره دې د شهادت کلمې وویلې، خو زما شرط بیا دا دی چې پر مخ به یې ورتوکې. که تا دغه کار وکړئ هغه وخت بیا خبرې در سره کوم. اوس عقبه په حیرت او په تردد کې دي چې څه وکړم. هر څه کوشش یې وکړئ چې ابی بې له دغه شرط راضي او خوشحاله کړي او د دغه شرط څخه ځان خلاص کړي، خو فایده یې نه کوله. ابی پر خپله خبره ټینګ ولاړ دی. د عقبه په مخ کې دوې لارې دي، یا به د محمد صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دغه ناوړه عمل کوي، یا به د قریشو مشران د لاسه ورکوي. اخر یې دا ښه وبل چې محمد صلی الله علیه وسلم خفه او ناراضه کړي. نو ورغلی د رسول صلی الله علیه وسلم پر مبارک مخ یې ورتوکل. رسول صلی الله علیه وسلم چپ او پټه خوله و، هیڅ یې نه ورته وویل. تاسې ښه فکر وکړئ، دا هم یو د هغه ازارو څخه دی او هغه اهانتو څخه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د دین د نشرولو دپاره او د دعوت په لار کې دا تکلیفونه ورته رسېدلي دي. که نن ورځ د هغه چا په مقابل کې چې خلکو ته اسلامي احکام بیانوي، یا د اسلام لارې ته خلک رابولي، یا د ټولنې انحرافات او خطاوي بیانوي، د ځینو کسانو له طرفه ناوړه الفاظ وویل کیږي، یا ځینې تهمتونه پر تړل کیږي، یا د اخلاقو څخه لرې حرکتونه ورسره کیږي، هغه باید په دې سره نسي زهیر او نه ناراضه سي. دی باید دغه اعمال ورپه یاد کړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم چې اشرف المخلوقات دی د هغه په مقابل کې څنګه ناوړه اعمال کېدل. ای د محمدي دین بیانونکو، نن ورځ هم دوې ډلې ستا سره حسد او عناد لري. اول هغه ډله ده چې په ډاګه سره د اسلام دشمنان دي، حق ویل او حق اوریدل د دوی نه دي خوښ. او دویمه هغه ډله ده چې په ښکاره سره خو حاجي یا مولا یا اخونزاده دی، خو د دعوت او د تبلیغ فضیلت د دوی نه دی په برخه سوی. نو ځکه د حسد په سبب یوازې دا نه چې ستا واز او دعوت نه خوښوي، بلکې پر تا هم د دې دپاره عیبونه وایي چې خلک در څخه متنفره کړي او هغه د شیطان راضي او د حسد اور یې مړ سي. مګر د یو واعظ او عالم مقصد باید د الله رضا او د دین نشرول وي، که څه هم په دغه لار کې تکلیفونه او آزارونه ورکول سي. یو مسلمان باید د دین د نشرولو په لار کې تهمتونه او آزارونه په پراخه سینه سره قبول کړي، ځکه د هغه معامله د الله دپاره ده او د الله د رضا دپاره ده. خلک د پیسو د ګټلو دپاره تکلیفونه او آزارونه قبلوي. ته ای مبلغه او مواعظه
د الله د رضا او د جنت دپاره قبول کړه. خو دا دې هم درته معلومه وي چې د دغو حاسدانو په مقابل کې هلته نور ډېر داسې خلک سته چې ستا د وعظ کولو او د دین د نشرولو څخه ډېر خوښ دي او الله ستا په وعظ او نصیحت سره دوی سمې لارې ته راوستلي دي او د ښه عمل کولو توفیق یې هم ورکړی دی. هغه خلک باید چې د فکر څخه ونه باسي. بیرته راځو خپله کیسې ته. د دغه عقبه ابن ابي معیط او د ده د ملګري ابی ابن خلف په باره کې د سورة الفرقان دغه آیتونه نازل شول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم هغه د قیامت ورځ در په یاد که چې دغه ظالم به د پښیمانۍ په سبب د ډېره غم او افسوسه په خپلو لاسو خولې لګوي او وایي به کشکې د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه سره د هغه پر لار تللی وای او وایي به چې ما لره دې ویل او هلاک او خرابي وي. کشکې مې پلانی چې دغه ابی ابن خلف دی د ځان دوست او خلیل نه وای ګرځولی. په تحقیق پس له هغه څخه چې د قرآن ذکر او نصیحت ما ته رالی ده زه ګمراه کړم. بیا نو الله جل جلاله پسې پر وفرمایل او شیطان د انسان د پایه ښویونکی او خطا ایستونکی دی. دا عقبه ابن معیط په د قیامت په ورځ وایي ډېر افسوس قریبه وه چې زه اسلام ته داخل سوی وای مګر ابی ابن خلف کافر راته راغلی او ګمراه کړم. نو به د قیامت په ورځ د پښیمانۍ په خپلو لاسو غاښونه لګوي چې ایمان او اسلام یې د لاسه ووتی. سره د دې چې دی ورنږدې سوی هم و. ابو جهل ملعون به ځینې وختونه و رسول صلی الله علیه وسلم ته کښېنستی، قرآن مجید به یې اورېدی او بیا به ولاړ شو، نه ایمان راوړی او نه د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ. خو پر دې سربیره به یې رسول صلی الله علیه وسلم په خبرو هم ازاروئ او د عبادت او لمانځه څخه به یې هم منع کوئ او بیا به یې دغه خپل د شر په عمل باندې فخر هم کوئ لکه یو لوی کار چې یې کړی وي. او د ده ملعون په باره کې د سورة القیامه دغه آیتونه نازل شوي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. یعنی نه یې د دغه قرآن تصدیق وکئ او نه یې پر هغه یقین وکئ او نه یې لمونځ وکئ مګر قرآن یې درواغ وبلئ او له ایمانه یې مخ وګرځوئ او بیا له دغه مجلسه خپل اهل یا کورنۍ ته په تکبر سره ولاړئ. ابو جهل ملعون چې د اولې ورځې څخه رسول صلی الله علیه وسلم ولیدی چې په حرم شریف کې لمونځ کوي، د دغه لمانځه څخه یې منع کوئ. یوه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم د مقام ابراهیم سره لمونځ کوئ. ابو جهل ورته رالی او ورته ویل یا محمد ما ته د دې کاره څه نه وې منع کړی، که دې بیا دلته لمونځ وکړئ زه به در سره جوړ سم. رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ورته ودرېد. ابو جهل وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم ته په چی سره زما مقابله کولی شي؟ په والله زه په دې ښار کې تر ټولو خلکو ډېر نفر لرم. په یو روایت کې راغلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابو جهل تر ګریوانه ونیوی او ویې ښوروئ او دغه آیاتونه یې ورته تلاوت کړل چې د سورة القیامه 34 او 15 آیاتونه دي. اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، یعنی هلاک دی وي تالر او هلاک دی وي بیا دی هلاک وي تالر او بیا دی هلاک وي. د الله دشمن ابو جهل وویل آیا ته ماته په عذاب سره واده راکوې؟ یا محمد په والله نه ته او نه ستا رب په ما څه کولی شي. زه تر هغو ټولو خلکو معزز یم کوم چې په مکه مکرمه کې ژوند کوي. ابو جهل یوازې په دغو ویناو سره کفایت نه کوي بلکې ورځ په ورځ یې دښمني او عناد نور هم زیاتېدی. امام مسلم د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت کوي چې ابو جهل و قریش ته وویل محمد صلی الله علیه وسلم ستاسې په حضور سر په سجده ایږدي؟ دوی وویل هو. ابو جهل وویل زما دې په لات او په عزا باندې قسم وي که ما ولیدی پر غاړه به یې پښه ورکښېږدم او مخ به یې پر مځکه پرې ومږم. په دې وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم مبارک رالی او په لمانځه یې شروع وکول. ابو جهل په دغه نیت وررهي سو چې پر غاړه یې پښه ورکښېږدي او هغه خپل شوم او بد نیت عملي کړي. قریش ورته ګوري چې ناڅاپه ابو جهل د شا پر طرف ځغلي او لاسونه داسې ښوروي لکه څوک چې د ځانه څخه یو شی منع کړي. قریش ورته راولاړ شول
ول څه در پیښه سوه یا ابوالحکم؟ ابوجهل وویل زما او د ده په مابینځ کې د اور خندق او مخ ته مې د مرغانو وزرونه ول لکه ما چې په چپلاخو یا په څپېړو وهي. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي که دی ما ته رانږدې سوی وای ملایکو به اندام اندام کړی وای او ټوک ټوک به یې کړی وای. دا د هغو تکالیفو او ازارو څه بیان و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکول کېدل، سره د دې چې رسول صلی الله علیه وسلم د لوړ او خواږه شخصیت خاوند و. د عامو او خاصو خلکو په زړو کې وقار او دبدبه درلوده او پر دې سربیره د هغه ابو طالب چې په مکه مکرمه کې ډیر عظیم او محترم مشر و د هغه په ساتنه کې هم و، خو بیا هم دا حال مګر هغه نور مسلمانان خاصتا هغه کسان چې ضعیفه ول د هغو په مقابل کې دغه ازارونه ډیر شدید او ډیر ترخه ول او په عین حال کې هرې قبیلې و هغه چاته د عذاب ورکولو وظیفه ور په غاړه کړې وه کم چې د دوی د قبیلې څخه مسلمانان سوي ول یا نوي اسلام ته داخلېدل، او هر هغه څوک چې په قبیله به یې نه درلودل هغو ته به یې بیا لوچک خلک ور وګمارل. هم به د قبیلو رئیسانو خپل زړونه فسړول او هم به دې اوباشانو او لوچک خلکو داسې سخت او قسم قسم عذابونه ورکول چې په اورېدلو یې د انسان زړه ټوک ټوک کېږي. راسئ چې د دغو عذابو او ازارو څخه لږ څه د دې دپاره واورو چې دا رامعلومه سي چې اسلام په څونه تکالیفو نشر سوی دی او بیا تر ما او تا پورې رارسېدلی دی. خو بدبختانه چې نن ورځ موږ د اسلام او د هغه د احکامو څه بې پروا یو. ابوجهل چې به د هر چا د اسلام د راوړلو واورېدل که به هغه سړی د قوم او د شرف خاوند نو به خبر ورکوي یا په اوسنۍ اصطلاح اخطار به ورکوي، ورته ویل به سړی خبر اوسه په مال او په عزت کې به دونه تاوان در ورسوم چې ته بې توان او طاقت نه لرې، او که به هغه سړی ضعیفه و نو په وهلو او ټکولو به یې شروع وکول. عثمان ابن عفان رضی الله عنه مبارک چې مسلمان شو د ده اکا به په هغه بوریا کې وپیچئ چې د خرما د ونې د پاڼو څخه به جوړه سوې وه او بیا به یې د کښته څخه دود ورته جوړ کړي. عثمان رضی الله عنه به په دې بوریا کې پیچلی و او دغه دوده به ورته لاندې دودېدله او دوده به ورکول کېدل. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه مبارک چې ډېر نازولی او ډېر پیشني ځوان و په ناز او په نعمت کې لوی سوی و. کله چې د ده مور د ده په اسلام خبره سوه خواړه یې ځینې منع کړل او د کوره څخه یې وایستی. دغه نازولی مصعب ابن عمیر د تکالیف او د زحمتو څخه داسې پوست واچوئ لکه مار چې څنګه پوست اچوي. محترم اوریدونکو څه په دقت سره دغو ازارو ته او د دې و صبر او تحمل ته متوجه سئ. یو هم د هغو کسانو څخه سخت ازارونه او تکلیفونه ورکول سوي دي حضرت بلال حبشي رضی الله عنه دی چې دا د امیه ابن خلف مریی و. امیه به د ده په غاړه کې رسۍ ور واچوله او بیا به یې د هلکانو په لاس ورکړي چې د مکې مکرمې په غرو او په شیرو کې وګرځي. تر هغو به یې ګرځوئ چې ټول هلکان به ستړي سول او د بلال رضی الله عنه په غاړه کې به د دغې رسۍ زخمونه پاته ول. امیه به دغه رسۍ ونیوله او بلال رضی الله عنه به یې په ډېر زور او په شدت سره د ځان طرف ته ورکش کړي او دلته به یې ښه ټینګ لرګی ووهي. بلال رضی الله عنه به په زور او په جبر د دوبي د غرمې ولمر ته کښېنوئ او اوبه او خواړه به هم نه ورکول. او تر دې ټولو اشد عذاب دا و چې بلال رضی الله عنه به یې تر مکې مکرمې د باندې غرو او شیلو ته وایستی پر هغه مځکه چې د لمر په حرارت به دونه توده سوې وه چې غوښې پر کبابېدې. دا خبره هغه چا ته معلومیږي چې د مکې مکرمې ګرمۍ لیدلې وي نو به یې پر دغه ګرمه او سوځونکې مځکه لڅ بېله کالو پرېایستی او بیا به یې یو لو او درنه ډبره چې په څو نفرو به یې راپورته کړله د بلال رضی الله عنه پر جګر به یې ورکښېښول او بیا به یې ورته وویل په والله تر هغو به دې دغسې په عذابوو چې یا به مرې یا به د محمد صلی الله علیه وسلم له دینه انکار کوي د لات او د عزا بتانو عبادت به کوي. خو حضرت بلال رضی الله عنه په دغه حال کې فقط دغه یوه جمله ویله احد 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 احد. په وروسته کې د بلال رضی الله عنه څخه پوښتنه وسوه چې د دغه جملې سر او سبب څه و، تا ولې دغه یوه جمله اختیار کړې وه چې احد احد؟ بلال رضی الله عنه وویل ما په اول کې قسم قسم جملې ویلې خو په ټولو کې دغه جملې کفارو ته ډېر تکلیف ورکوی او دغه جملې ډېر قهر وروستی او زما زړه غوښتل چې دوی زهیر کړم نو ځکه مې یوازې دغه جمله و دوی ته د عذاب ورکولو په سبب اختیار کړه. د حضرت بلال رضی الله عنه دغه حال تر څو چې یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله عنه تېرېدی او کفارو و بلال رضی الله عنه ته دغه عذابونه ورکول
نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی د خپل مالک امیه څخه رانیوی او بلکې خپل تکړه مریی د بلال رضی الله عنه په بدل کې ورکړي او څوک وایي چې د سپینو زرو په 15 یا په 7 اوقیې یې رانیوی او بیا یې آزاد کړي نو ځکه عمر رضی الله عنه به ویل ابوبکر سیدنا و اطلق سیدنا یعنی ابوبکر زموږ سردار دی او زموږ سردار بلال یې آزاد کړی دی. بل د هغه کسانو چې عذابونه ورکول کېدل هغه عمار ابن یاسر رضی الله عنه چې د بني مخزوم د آزادو سوو مریانو څخه و دی او د ده کورنۍ د هغو کسانو څخه دي چې ډېر تکلیفونه او زحمتونه یې لیدلي دي. عمار او د ده پلار چې یاسر نومېدی او د ده مور چې سمیه نومېده مسلمانان شول. مشرکانو به د ابوجهل په مشرۍ د ګرمۍ په شدید موسم کې دښته وایستل او هلته به یې سخت عذابونه ورکول. د دوی په مثل عذابونه ډېر لږ کسانو لیدلي دي. رسول صلی الله علیه وسلم چې به تېرېدی او دغه د دوی عذابونه به یې لیدل نو بیا ورته وویل صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه یعنی د یاسر کورنۍ او اولادې صبر کوئ ستاسې دپاره د وعدې یا د ورتګ ځای جنت دی. او دوی همیشه په دې عذاب کې ول تر څو چې یو ورځ ابوجهل ملعون نور هم د دوی عذاب ور ډېر کړي او د عذاب ورکولو په وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم ته پوچ او فحش ویل. سمیه رضی الله عنها مبارکې د یوې خبرې جواب ورکړي او په دغه وخت کې د شهادت کلمې وویلې. ابوجهل ملعون د ډېره قهره د پښو په مابینځ کې د عفت په ځای کې په نیزه ووهله او مړه یې کړه. سمیه رضی الله عنها د اسلام او په اسلام کې هغه اوله شهیده ده او بیا ابوجهل پر یاسر رضی الله عنه مبارک باندې راواچول او وهي. یاسر رضی الله عنه چې سپین ږیری او ضعیفه سړی و خو بیا هم پر دین باندې ټینګ و ولې هېڅکله دغه دین نه پرېږدم. نو یاسر رضی الله عنه هم په وهلو کې د ابوجهل ملعون د طرفه ووژل سو او شهید سو. بیا یې پر عمار چې د دوی زوی و راواچول. پس له هغه څخه چې د ده مور او د ده پلار یې د ده په حضور کې شهیدان کړه و ده ته یې هم قسم قسم وهل او عذابونه ورکړل. یو وار به یې پر ګرمو ډبرو پرېیستی یو وار به یې په لویه درنه ډبره باندې وویشتی یعنې پر جګر باندې به هغه ورکښېښول یو وار به یې په اوبو کې غوټه کړئ. دغه وهل او عذابونه داسې اندازې ته ورسېدل چې د تحمل او د زغملو امکان یې نه و. ابوجهل به ورته ویل په والله تر هغو دې نه پرېږدم چې محمد صلی الله علیه وسلم مبارک ته بد ونه وایه او پر لات او پر عزا باندې ښه ونه وایه. معلومه خبره ده چې عمار ابن یاسر رضی الله عنه مبارک دونه ځان ټینګ کوي چې په وسه یې پوره مګر وهل او عذابونه داسې اندازې ته ورسېدل چې ده یې طاقت نه درلودی او نه یې زغملی سول. نو مجبور رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته بد وویل او ابوجهل په دې سره هم کفایت ونه کوي ول یا نور هم پسې وهی او ورته ویل یې تر هغو دې وهم چې پر مځکه باندې یو خزدکه روانه و ول چې دا ونه وایه چې دغه خزدکه زما رب دی. عمار ابن یاسر رضی الله عنه مبارک د عذاب د سختي او د شدت د ابوجهل د غوښتنې موافق خبره وکول. بیا نو پر پښیمانه اوس نو عمار ابن یاسر رضی الله عنه ډېر غمجن او خاشنی دی چې ولې مې پر وهلو باندې صبر ونه کوي او ولې مې دا خبره تر خولې ووتله. د پښیمانۍ په حالت کې د عذر او د ژړا په حالت کې رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورغلی او ورته ویل یا رسول الله والله نه یې پرېښوله مور یې راووژله پلار یې راووژی زه یې هم تر هغو پورې وهلم تر څو چې تا ته مې بد وویل او بیا مې وویل دغه خزدکه زما رب دی. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل چې ستا زړه څه ویل یعنې په زړه کې دې ایمان موجود و که نه. عمار ابن یاسر رضی الله عنه مبارک ورته وویل چې زړه مې پر ایمان باندې مطمئن و یعنې زړه مې پر ایمان باندې ټینګ او ثابت و. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل یا عمار ان عادوا فعد یعنی که دوی بیا ستا د وهلو دپاره راغلل بیا ته د دوی د خوښې خبرې وکړه. د ظالم د ظلم د خلاصولو دپاره دغسې خبرې معاف دي او په دغه باره کې د الله جل جلاله دا قول هم نازل شوی دی چې په سورة نحل 106 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. یعنی هر هغه څوک چې پس له ایمان راوړلو پر الله جل جلاله کافر سي پر هغه د الله غضب دی بې له هغه چا څخه چې زور پر وسي او په داسې حال کې ووایي چې د ده زړه پر ایمان باندې مطمئن او آرام وي
مګر هغه څوک چې سینه یې کفر ته پراخه وي نو پر دوی باندې د الله د طرفه غضب دی او دوی ته په آخرت کې ډیر لوی عذاب سته. دغسې چاته مرتد ویل کیږي چې په د زړه په خلاصوالي باندې د